دا هغه سیمه ده چې ملکي وګړي له دې ځای څخه نشي کولی چې حتی د تورخم ګیټ یا هغه ځایونه چې عام خلک پکې کاروبار لري هغلته لاړ شي، ځکه دلته حالات ورځ تر بلې یا لمحه په لمحه ډېر خطرناک کېږي او ځي. نو عام وګړي یا ملکیان له دې ځای څخه نشي کولی چې له دې ځای څخه هلته ولاړ شي او نږدې دغه حالات وڅېړي. نو دلته اوس کټ مټ نظامي حالات اعلان شوي دي، عام ملکي وګړي له دې ځای څخه حتی یو قدم هم نشي تللی، ځکه هلته مجاهدین ولاړ دي د دې خلکو د سر د ساتنې لپاره یا د هوساینې لپاره دوی نشي کولی چې مثلا تر ډېره کوښښ وکوي که چېرته ډېر اړمن کار نه لرئ، ضروري کار نه لرئ، نو تاسې مه راځئ تورخم ته. متوسط صفا کو ځکه چې پرون راسم دا یو شواروس کې ډېره زیاته موډه ځوله نو ډېره خیرنه شوې وم چې اوس یې د صفا بس په څومره واټن کې در سره دوی پراته دي؟ ډېره داسې یوه چې تقریبا 300 مترۍ کې سره پراته وو. څه فکر کوئ د دې وطن لپاره به ستاسې قربانۍ؟ بس اخري بس دا ده چې د ځان نه تېر. جزاک الله خیره، ډېره زیاته مننه. بس تاسې د همیشه زنده باد یاست. تورخم په فرضي کرښه کې یو چېرته چې د افغانانو پر سینه باندې د دوو قومونو بېلتون راغلی دی، چېرته چې واقعیت دا دی چې هېڅکله دا دوه قومونه سره نشي جلا کېدلی، چېرته چې واړه پښتانه سره ورونه دي، د وینې اړیکه سره لري، دوی هېڅکله هېڅ ځواک، هېڅ قوت، هېڅ څوک دوی سره نشي جلا کولی. دمګړی موږ د مجاهدینو ورونو سره یو او موږ هم دا هوډ کړی چې موږ به هم د دوی سره اوږه په اوږه دلته ولاړ یو او لمحه په لمحه، دقیقه په دقیقه هغه راپورونه چې دلته ترسره کېږي او افغان زمریان چې کومې لاسته راوړنې دلته لري په دې به سره وغږېږو. یاره موږ خو د جګړې طرفداران نه یو او نه جګړه خوښوو، ځکه تقریبا 40-50 کاله موږ په جګړه کې پیدا شوي یو، په جګړه کې ستر شوي یو، په جګړه کې سپین ږیري شو. خو دا چې هغوی په موږ باندې تعرض وکړي او د دشمن په مقابل کې موږ بیخي په افتخار میدان ته وځو، په خوشحالۍ ورځو، خلک به ډارېږي، موږ داسې ځو لکه واده ته چې روان یو. ښه، ډېر ښه. لږ به داسې کمرې ته دغه راشي چې ډېر خلک دی، ډېر افغانان دي باید تاسې وګوري. نو څه احساس کوي اوس په اوس وخت کې چې دلته ته ولاړ یې او د خپل هېواد ساتنه کوي؟ نو زه خو ډېر ښایسته احساس کوم، ځکه حدیث نه ثابته ده چې د مجاهد یو سید په پیرو یا ګزمو یا هلته خدمت کول د 80 شهیدانو اجر لري. نو موږ غواړو چې د 80 نه چې ډېر ګزمې او پیرې او هغه وکړو چې په سوونو شهیدانو اجرونه خدای راکړي. فکر وکړئ که دغه ټول در څخه لاړ شي او تا ته ووایي چې بس دغه ټول مورچل موږ تا ته ځان ته پرېښوستلو، نو ستاسو جواب به د هغه ملګرو لپاره ستا څه وي؟ زه وایم چې دا اوس دې ټول ملګري لاړ شي او تورخم دې ماته ځان ته پرېږدي، الله دې نصرت او سره په ځان د ځان هم هغه کوم. ماشاءالله ماشاءالله، انشاءالله زه په دې ډاډه یم چې کله هم تاسې په دغسې مورچل کې یاستئ، په دغسې مقدسه جګړه کې یاستئ، نو تاسې بیخي ډاډه اوسئ چې ټول ولس ستاسې تر شا ولاړ دی او هره قرباني چې تاسې ورکوئ نو دا ولس به یې هېڅکله له یاده ونه باسي. ستاسې ولس لپاره پیغام څه دی؟ موږ چې دغلته راغلي یو، اوس د ولس دپاره په سرحدي په فرضي کرښه کې پراته یو چې نوم یې دی تورخم فرضي کرښه دروازه ده. نو دغه په دروازه کې چې موږ پراته یو، دغه ولس و چې موږ راغلو، دغه ولس و 40 کاله موږ سره پوره زیانونه تکلیفونه وګالل. موږ یو که شهید کېدو، د دوی فامیل موږ سره شهید کېدو، د اشغال د امریکا د ناټو مقابل. نو موږ اوس افتخار کوو په دې باندې چې موږ د ولس پوره خدمت وکړو، د سر په بدله کې وکړو، د مال په بدله کې وکړو او نه ستړېدونکي او نه خوابدونکي خدمتونه به یې وکړو. فکر وکړئ خدای نه کرده که له هغې ډډې یو څوک تاسو ته راشي او د یوې معاملې پر اساس باندې مثلا یوه معامله در سره وکړي او ولس ګوښه وي، نو ستاسې ځواب به د هغو لپاره په دې برخه کې څه وي؟ نو موږ که معامله کوله نو د هغې کوزې غاړې نه چې څوک موږ ته راشي، نو د دوی بادار په مقابل کې موږ معاملې کړې وې دا 20 کالو کې، نو ولې هم دونه قربانۍ ورکولې. ماشاءالله. کومې پوستې مو دلته جوړې کړلې او د هغې له اړخه کوم حساسیتونه تاسو سره موجود وو، د هغو ځواب ستاسې لپاره څه و؟ موږ چې کومې پوستې وي، هغه پوستې چې کوم ته ځایونه یې موږ ته ښه موقعیتونه وو چې دغه موقعیت د موږ لپاره مناسب دی او ښه دفاع ته نه کېږي او ښه څارنه ته نه کېږي او دشمن ته ښه جواب ورکول کېږي، د هغه پوستې موږ جوړې کړې او د دوی په مقابل کې هغوی موږ سره مخالفت کوو. موږ بیا هم د سرخندنې په باره کې او د دوی د مخالفت سره
مونږ پوستې جوړولې او جوړ یې کړې. جګړه کې خو ترې ځان کم نه احساسوئ؟ زه د ټولې نړۍ کفري هیوادونو نه او هغه چې اسلامي هیوادونه چې په موږ تعرض وکړي په جګړه کې موږ هر وګړی چې نوی تولد کېږي هغه نومیالی دی، بریالی دی او کامیاب دی او په جګړه کې بالکل احساس نه کوي چې زه ناکام شم. هغه سرتیري چې د پاکستان پر وړاندې هوز د سی د مثلا مورچل یې نیولی دی د هغو لپاره د پیغام څه دی چې په ټول افغانستان په ټولو پولو کې چې دي د هر ګاونډي هیواد سره چې کوم مجاهدین د اسلامي امارت پراته دي هغه ښه په ویاړ او ښه په میړانه باندې پراته دي او د پاکستان لپاره خو داسې پراته دي لکه څوک چې ښه تږي یو ډوډۍ خوري او کپل ستوري کې نښتي اوبو ته ضرورت لري. نو دغه که دوی په موږ تعرض وکړي او موږ داسې ورته ورخوشحاله یو. بله خبره دا هم ده چې موږ هیڅ وخت په هیچا باندې تعرض نه دی کړی، نه به یې وکړو او نه یې کوو. خو که په موږ باندې تعرض وشي داسې غاښ ماتونکی جواب ورکوو لکه دغه 2 ورځې چې تاسې ولیدل په خپل. د خپل وطن ساتنه دا په هر وګړي باندې واجب ده، فرضي ده، باید ویې ساتي او هر وګړی د افغان بچی چې وي د مسلمان وي افغان وي هغه باندې د خپل وطن په اسلامي شریعت کې اسلامي امارت لاندې ساتنې بیخي یعنې زه وایم چې دا واجب او فرض بولم. د افغان خاورې یو زړور ساتونکی یعنی هغه ساتونکی چې په پوره زړورتیا باندې په فرضي کرښه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. موږ د دې د شهامت او زړورتیا ډېره زیاته مننه کوو، ډېره مننه ترې کوو چې خپله سینه زموږ لپاره سپر کړې ده تر څو افغانستان یو هوسا او په آرامه کې ژوند وکړي. د افغان ملتونه یا د افغان ولسونه بیا هم ډېره زیاته مننه کوو. مونږ هم تاسې نه مننه کوو چې تاسې د مشرانو په اجازه په هدایت دلته راغلي او د مونږ سره په دغه سرحد کې چې فی الحال حالات هم دغسې دي او تاسې خپل سر لاس کې نیولي او زمونږ څېړنه کوئ او زمونږ سره معلومات شریکوئ. انشاءالله د حقو پر اړه کې موږ معلومات درکوو. بریا مو غواړم، تل بریالي اوسئ. الله مو بریالي لره. تاسې هم الله عزت وکړي. قدرمنو زړه ته رانږدې ټولو هېوادوالو هیله ده چې د صحت په جامه کې سنبال اوسېږئ. د تورخم په فرضي کرښه کې یعنې کابو زما څخه وړاندې د پاکستان هغه پوسته ده چې دمګړی د افغان زمریانو سره په مقابل کې ولاړ دي. نو افغان زمریانو دلته یعنې په بشپړ ډول باندې چمتووالی نیولی دی. هېڅ نه وه ویره، هغه کوم طرز چې د دوی په ذهن کې دی دا بیخي شته دی. نو ماشاءالله دلته چې زه راغلم او دلته مې د دې خلکو ته شهامت دغه بهادري ولیدله. یعنې واقعیت دا دی چې موږ باید بیخي ډاډه شو په دغه ځای کې، په تورخم کې باید بیخي ډاډه شو. د افغان زمریانو دغه جوش، شهامت او زړورتیا واقعیت هم زړه راښکونکې ده. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ لپاره یې خپل سرونه په لاس کې نیولي دي. ډېره زیاته مننه ترې کوو چې زموږ لپاره یې خپلې سینې سپکړې دي. زه دمګړی په تورخم کې یم انشاءالله دقیقه په دقیقه لمحه په لمحه به تاسو ته د هرې ډول